بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مو زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. د اسلامي امارت مرستیال وایند ملا حمدالله فطرت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت به په کور دننه راستنېدونکو هیوادوالو ته د کار زمینه برابروي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې مسؤلین وایي چې د څه کم 4 کلونو پر مهال په یو شمېر وزارتونو کې نږدې 1000 اداري پروسې ساده شوي دي. د کابل ښاروالۍ له لوري په 12مه ناحیه کې په شاوخوا 15740 متره کې د یوه تفریحي پارک د جوړېدو چارې پیل شوې. د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر دغې لړۍ نیوکه کړې او له ایراني چارواکو یې غوښتي چې د ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي. اروپایي ټولنې د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې په بېلابېلو برخو کې د افغانانو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د 194 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یې د 200 میګاواټه برېښنا تولید طرحې چمتو کړي دي. او د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته هیواد کې نږدې 400 روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې په غزه کې له نن سهار راهیسې د اسرائیلي یرغلګرو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان شهیدان او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې له یوې کورنۍ 3 کسان هم شامل دي چې د مرکزي غزې په دیر البلح کې اوسېدل. د رویټرز د راپور له مخې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د خپلو 1353 کارکوونکو د لرې کولو لړۍ پیل کړه. د راپور پر بنسټ په ګوښه کېدونکو کسانو کې 1107 د ټولنیزو خدمتونو او 246 نور په متحده ایالاتو کې د بهرنیو خدمتونو کارکوونکي دي. قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره و چې ما فهیم الله افغان تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.